وای درد منم خو زخمونه پټ کا، درد منم خو زخمونه پټ کا، اوس د زخمونو پټولو وخت دی. او که جاړې جاړه خو په زړه دننه د خلکو مخکې د خندلو وخت دی. او سترګې که پټې ځان په زور وده کا، د وخت په نوي اللهو دوکه شه. او زړګي ستا زړه خو به ډېر څه غواړي، خو بس زما په تسلو دوکه شه. زما محترمو د باجوړ د ولس مشرانو، ځوانانو، زه په اول ځل باندې په باجوړ کې یو داسې حالات وینم چې د باجوړ ولس د دې لپاره احتجاج کوي چې موږ ته امن پکار دی. نوره دنیا که چېرته ډیمانډ کوي او مطالبه کوي، نو هغه د دې لپاره کوي چې یاره ماله سهولت راکړه، هغه د دې لپاره کوي چې یاره ماته ترقي پکار ده، ماته خوشحالي پکار ده، ماته سکول پکار دی، ماته یونیورسټي پکار ده، ماته مدرسه پکار ده، ماته میل پکار دی، ماته اوبه پکار دي، ماته روډ پکار دی. خو په باجوړ ولس نن د دې ډیمانډ کوي چې یاره ماته امن پکار دی. آیا موږ به د هغې دنیا څخه کوم چې زموږ نه 300 کاله مخکې دي، د هغې سره موږ څنګه برابرېږو؟ لکه زما د هغه ماشوم به څه کېږي، کوم ماشوم چې په راروان وخت کې زما د ملک واګي او اختیار په لاس کې اخلي، د هغې د تعلیم به څه کېږي او د هغې د تربیت به څه کېږي، چې د هغې پلار نن د دې لپاره اواز کوي چې یاره ماته امن پکار دی. دا امن په موجوده وخت کې د باجوړ د ولس اواز جوړ شوی دی. دا د کوم سیاسي جماعت ډیمانډ نه دی، دا نه زما د یو مشر ډیمانډ دی، بلکې په باجوړ کې 18 لکه خلک اوسېږي او د دغه 18 لکه خلکو ژوند چې دی دا غیر محفوظ دی. او د هغې نمایندګي په دې وخت کې همدغه بهترین خلک کوي کوم چې زما مخې ته ناست دی. خدا یاد ساتئ، د مولانا رومي نه چا تپوس وکړی مولانا صاحب قوم کله بربادېږي؟ هغه ورته وویل چې کله په قوم کې د ښه او د بد تمیز ختم شي هغه قوم بربادېږي. پکار ده چې د باجوړ ولس لږ احساس وکړي چې دا اواز نن چې کوم اواز دا خلک کوم چې په دې روډ باندې ناست دی دا د چا اواز کوي؟ آیا دا خلک د ځان دپاره څه ډیمانډ کوي چې ماته څه ذاتي مفادات پکار دي؟ که نه دوی دا اواز کوي چې یاره د باجوړ ولس له خصوصي او ټول ملک عمومي موږ امن غواړو. اوس دا بدامني دا چا پیدا کړله؟ دا د چا په وجه باندې پیدا شوله؟ دا غلطې پالیسیانې د چا وي چې دا پردی جنګ یې راوړو په موږ او په تاسو باندې مسلط کو؟ لکه القاعده چرته وه، افغانستان چرته و، او زمونږ پرویز مشرف هغه شی راوړو او په موږ او په تاسو باندې دلته نافذ کړه او په موږ یې راوتاپه او هغه پردی جنګ یې راوړو او زمونږ خپل کور یې پرې وران کړه او 80,000 شهدا دا موږ ورکړه، 80,000 خو موږ شهیدان ورکړه، خو چې د چا لپاره مړ کړه د هغې د طرفې موږ ته تش شاباسي هم میلاو نه شو، بلکې په هغه تناظر کې موږ د یو مطالبه کېدله چې ډو مور او ډو مور. او د هغه خلکو جنګ چې و هغه زموږ د غلطو پالیسیانو په وجه باندې موږ په دې خپل ملک باندې نافذ کړه او نن موږ او تاسو په هغې کې د خشاک په شانتې سوځو
او چغې وو چې یاره موږ ته امن پکار دی. بس دی که نه یار، د الله په خاطر باندې زما بچی یتیم شو، زما ښځه کونډه شوله، زما کور وران شو، زما پلار شهید شو، زه در په در خاورې په سر شومه، مور لږ رحم په موږ باندې وکړه. او دا رحم به په هغه صورت کې په موږ باندې کېږي چې کله موږ د دې پردي جنګ نه وځو. تر څو پورې چې موږ د دې پردي جنګ نه وتې یو او دغه پالیسي یکسر موږ چینج کړې نه وي، دلته دا تصور هم نشي کېدلی چې دلته د امن قایم شي. امن به قایمیږي په هغه صورت کې چې کله موږ په خېټه پسې کمرې وتړلې چې یاره نار خېمه، لغړ خېمه، سرتور خېمه، ځان له به تکلیف ورکوم، دغه سپین وړه او دغه سپین غنم دا ماته نه دي پکار، بیا به دلکې امن راځي. تر څو پورې چې زمونږ هم دغه پالیسیانې دا کمې چې روانې دي، ما او تا به صرف په روډونو باندې دغه چغې وو چې یاره موږ ته امن پکار دی. د امن د ناپیس کېدو دپاره د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې دا څه په دې ملک کې روان دي، دا کمې پالیسیانې روانې دي، دا د غلامۍ نه ډکې پالیسیانې، تر څو پورې چې د دې نه موږ راونه وځو او دغه پردي جنګ ته موږ پردی جنګ ونه وو، نو موږ به د دې نور هم ښکار کېږو. امن دا په باجوړ کې د یو سیاسي جماعت مسله نه ده. لکه خلک دا وایي چې یاره جمعیت العلماء ټارګېټ ده. نه نه نه، جمعیت العلماء کې د ټولو نه ښه خلک، معتبر خلک، پاک خلک، پوهه خلک دا په جمعیت العلماء کې دي. چې آیا جمعیت العلماء ټارګېټ کېږي نو دلته به د بل جماعت کم حیثیت وي؟ د دې مطلب دا دی چې کله بدامني پیلاویږي نو په هغه کې به ته هغه خلک ټارګېټ کې چې د هغه خلکو نه امن خرابېږي، د هغې په وجه باندې په علاقه کې خوف پیلاویږي، یو ګیره پیلاویږي او هغه ټوله معاشره په خپل لپیټ کې اخلي. هغه سوداګر هم اخلي، هغه به بیا د یېرې دوکان له نه راځي، هغه پروفیسر هم اخلي، هغه به کالج ته نه راځي، هغه عالم هم اخلي، هغه به مدرسې ته نه راځي، هغه یې منځګزار هم اخلي، هغه به جومات ته نه راځي. دې ته وایي خوف پیلاول، چې دغسې خوف پیلاو شي په ټوله علاقه کې او هغه د دې په نرغه کې راشي. نو لہذا دا زمونږ او ستاسو مشترکه مسله ده. دا د 18 لکه عوامو مشترکه مسله ده او دا 18 لکه عوام کو به سیاست به کوي، د یو بل خلاف به الیکشن هم کوو، زنده‌باد مرده‌باد به مو، خو چې کله مشترکه مسله راځي په هغې کې به په شریکه باندې ودرېږو. دلته موږ باجوړ سیاسي اتحاد جوړ کړی او د باجوړ سیاسي اتحاد څو مشترکه اغراض و مقاصد و چې په هغه کې یو افسیار و. هغه افسیار زما مسله وه، هغه ستا مسله وه، هغه د پیپلز پارټۍ مسله وه، هغه د ان پي مسله وه، هغه د جمعیت العلماء مسله وه، د جماعت اسلامي مسله وه. د هغې خلاف موږ په شریکه باندې اواز پورته کړی و. نن دغه امن دا زموږ او ستاسو مشترکه مسله ده. تر څو پورې چې دې دپاره موږ په شریکه باندې اواز پورته نه کړو، په شریکه باندې ونه درېږو، دلته دا مسله حل کول دا انتهایی ګرانه او مشکله ده. نو انشاءالله بذات خود زما اواز، زما جدوجهد، زما مرسته او تعاون بغیر د احسان نه، احسان به زه په خپل ځان کوم، احسان به زه په خپلو بچو باندې کوم، احسان به زه په خپل را روان نسل باندې کوم. په دغه کې به ودرېږو انشاءالله. په کوم ځای کې چې ضرورت پیدا کېږي هلته به ودرېږو. کومو ملګرو چې په دې کې جدوجهد کړی دی، د هغه د جدوجهد په خاطر باندې د الله پاک په دربار کې سوال کوم چې الله پاکه تا ته په سوال باندې چې الله پاکه دلته د دیر په امن فضا قایم کا. الله پاکه کوم جنګ چې په موږ باندې مسلط شوی دی د 12 کالو نه موږ د هغې ښکار یو. الله پاکه د دې نه نور موږ بچ کا، زموږ را روان نسل کې بچ کا. موږ ډېر زیات ستړي شوي وو. نو انشاءالله زموږ ټوله مرسته او تعاون دا به ستاسو سره ډېره مهرباني او ډېره شکریه. شکریہ جناب ډاکټر خلیل الرحمن صاحب. دې نه وروسته زه